د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د بخښنې سازمان وایي د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان کې د جګړې ټول اړخونه وڅېړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له لوري د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشرې یمني میشرا د جرمونو د نړیوال محکمې د روانې اونۍ د پریکړې په غبرګون کې ویلي دا په افغانستان کې د عدالت د تامین په اړه چې له اوږدې مودې خلک په تمه دي په تېره د هغو په منځ کې څه ناڅه هیلې بیرته راټوکوي چې د طالبانو او ورسره د تړلې حقاني شبکې له لوري د ترسره شویو جنایتونو قربانیان دي. هغې ویلي د جرمونو د نړیوال محکمې یا ICC څارنوال ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د جګړې د ټولو اړخونو په اړه فوري څېړنې پیل کړي. بل لورته چین ته د شهباز شریف سفر. چین له پاکستان سره د اقتصادي مرستو ژمنه کړې. چین ته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له سفر وروسته د دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي د چین او پاکستان ګډ اقتصادي دهلیز پروژې یا CPEC پر وړاندې ټول خطرونه به له منځه یوړل شي او پاکستان کې د چینایي ادارو او پروژو امنیت لا زیات ټینګ شي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مننه.